د دې فلم نوم ته کنفرم شوی ګلانه کوم ګورو ټول خلکو تاسو ته وګي خو دې فلم نوم کې نه بعد بیا موږ نوم دا نو زموږ وګوره فلم نوم مخکې خپل پیپر ورک کمپلیټ کوو نو نه پس بیا موږ چې کومه نامه نو هغه حساب سره موږ کهاني لیکو هغه حساب سره موږ خپل کار کوو نو د دې فلم نامه ده چرته خانې چرته فقیرې نو دا خو فول ایکشن فلم دی ډرامیټک دی خو زبردست کامیډي پکې شته یعنی میوزیک ډیر خو زبردست ریکارډ کیږي لګیا دی نو هر لیول سره موږ دا سوچ کوو چې یو خو بهترین فلم عوام د پاره او دې کې تقریبا زیما جهانگیر دی عمران خټک دی رحیم شهزاد دی محمد حسین دی چیمه صاحب دی او جینکه سدرنور ځای او دوه درې پکې نوي دي او نو تقریبا زموږ دا ټوټل چې څونه کاست دی نو ټول په دې فلم کې شته چې څومره زموږ د انډسټري اصف خان صاحب پکې دی زموږ لیډر زما د خور کریکټر دی د خور مطلب یو ډیر ښه کریکټر دی د خور کریکټر چې مطلب ټول کریکټر سره بینوالي تاسو به یو ډیر ښه کریکټر دی نو څه غاڼې مطلب چې کار دی خدي خپل کار نه مطمئن ډیر ښه کار مې دی خو ان شاء الله ډیر ښه سټایل کې موږ رانیولې دی او کوشش هم دا چې یو بهترین فلم جوړ شي او یو منفرد فلم جوړ شي نو دې کهانی چې کومه دا هم ډیره چینج ده بیا دې کې چې کوم کردارونه دي کوم کریکټر دي دا هر لیول سره موږ کوشش کوو چې یو چینج فلم او مزیدار فلم جوړ کړو چې عوام خوښ کړي چې عوام خوښ کړي نو دا زموږ د ټولو ګټه ده دا فلم تاسو به مکمل په بالاکوټ کې مو کمپلیټ کوئ او دا به ټوټل ان شاء الله موږ دلته په دې بالاکوټ کې او ورسره داسې کاغان ناران او نور چې څومره مختلف علاقې دي او کوشش به کوو چې ښه نه ښه ځای کې شوټینګ وکړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په بالاکوټ کې د یو فلم په سیټ باندې چې دا فلم د شاید فلم پروډکشن د سور لاندې جوړیږي دا فلم به اختر د لپاره تیاریږي د اختر د لپاره د ریکارډینګ شروع دی په اختر کې به ریلیز کیږي قدرمنو کومه وګورو په دې اختر باندې به درې فلمونه ریلیز کیږي یو د هدایتکار عباس خان صاحب فلم دی یو د شاهد عثمان صاحب فلم دی یو د ارشد خان صاحب فلم دی دغه دې کوم سټوري دا د کوم اکټران په دې کې موجود دي خپل فن مظاهره وکړي نو یقینا چې دا یو ډېر ښه بجټ فلمونه دي د وخت کې د شاهد صاحب د فلم ریکارډینګ شروع دی چې دغه هدایتکار ارشد خان صاحب دی په بالاکوټ کې د فلم ریکارډینګ شروع دی او ډېر زر به د ریکارډینګ مکمل شي بیا دغه نه بعد دغه ډبینګ دی دغه بیک گراوند میوزیک دی نو اختر له ان شاء الله دا ډېر په اسانه تیار شي ځکه چې اختر لا ډېر زیات وخت دی قدرمنو د دې فلم نوم دی چرته خانه چرته فقیرې د دې هدایتکار چې کوم دی ارشد خان صاحب دی د دې رائټر سلیم مراد صاحب دی او مکالمه سید تکالی صاحب لیکلي دي چې یقینا د پښتو د فلم انډسټری لپاره یو ډېر نوموړی نوم دی د دې فلم په کاست کې د پښتو د فلم انډسټری تقریبا چې ډېر زیات اداکاران د خپل فن مظاهره کوي د وخت تاسو په بیک کې کتل شي د فلم ریکارډینګ شروع دی د فلم کې د پښتو د فلم انډسټری چې څومره سٹار دي تقریبا چې ټول په دې فلم کې د خپل فن مظاهره وکړي په دې فلم کې شاهد صاحب دی جهانگیر صاحب دی عمران خټک صاحب دی اصغر چیمه دی محمد حسین سواتی دی جیا بټ تا زمان بغدادي صاحب دی چبیله صاحب دی رحیم شهزاد صاحب دی سدرا نور دا رباب شاه دا ممتازیب صاحب دی او نور د پښتو د فلم انډسټری چې څومره مداکاران تقریبا په دې کې د فن مظاهره وکړي دا فلم به ډیر زر کمپلیټ کیږي او په اختر باندې په ارشد سینما پیښور کې لګي د فلم سټوري چې کوم د نو هم ډیره زبردست سټوري ده د فلم میوزیک باندې ډیره زیاته خواري شوی ده او د بالاکوټ په خپل مقامات باندې د فلم ریکارډینګ بکیږي دلته به دا مکمل فلم مکملېږي د فلم مکمل ریکارډینګ به دلته کمپلیټ کیږي دمه کوشش دا وي چې د فلم ریکارډینګ هم تاسو ته خو د فلم اداکارانو سره د وسلور خبرې تریګو تاسو سره مخامخ کو نو دا پروګرام زموږ سره وګورئ
قدرمنو دې وخت کې موږ د شاهد فلم پروډکشن د فلم په سیټ باندې موجود یو بالاکوټ کې موجود یو دې وخت کې ما سره یو ډېره تکړه هنرمند دی یو ډېره ښه اداکاره چې د پښتو د فلم د ټي وي سټیج یو ډېره ښه اداکاره ده د ما سره په دې فلم کې دوی ډېر یو ښه کریکټر دی بهرحال د دوی د خولې نه دا ورو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم څه دی سدرا ماشاءالله ډېر ښه نوم دی دا کوم فلم په سیټ باندې چې موږ ناس یو د شاهد فلم پروډکشن دغه دی مطلب دې سوري لاندې جوړیږي ارشد خان صاحب د دې ډایرکټر دی چې یو ډېر نوموړی ډایرکټر دی یو ډېر ښه ډایرکټر دی په دې فلم کې تاسو څه کریکټر دی زما د خور کریکټر دی د خور مطلب یو ډېر ښه کریکټر دی د خور کریکټر چې مطلب ټول کریکټر سره به انوالي تاسو به یو ډېر ښه کریکټر دی نو څه غاڼې مطلب چې کار دی ښه دی د خپل کار نه مطمئن یې ډېر ښه کار مې دی په دې په ځان دې اعتبار شته چې دا کریکټر وکړي امید ساتم وکړي د دې نه علاوه او دا فلم باختر لري دې نه علاوه ما اوریدلی چې یو بل فلم کې تاسو یو ډېر ښه کریکټر دی د شاهد عثمان صاحب فلم دی پای کې تاسو د هیروین په کریکټر کې اغوستې شوي یې دا حقیقت دی تاسو مطلب اپر شوي تاسو قبول کړی دی هغه افر د هغې شوټینګ به کله شروع کېږي د هغې شوټینګ دې نه پس دی دې نه پس د دې مطلب دې شوټینګ مکمل شي تقریبا په 18-19 باندې د هغوی فلم شوټینګ مکمل شروع کېږي نو څنګه څه غنې فلم ته دې نه مخکې تاسو کار کړی که نه کړی دې نه مخکې مې پهله بدماشي به نه پاتې کمای کې وم فلم دې نه مخکې او اوس دې کې بیا یې نه پس اخوا بدماشي به نه پاتې که ما خو ډېر مخکې جوړ شو دې نه په تاسو ډېر غټ بریک ونه کړ بس څه مصروفیت په که نه مصروفیت د وجې د دې نه علاوه ډرامو مرامو کې کار کړی که نه په سټیج په سټیج داس ماس او ډرامو کې مې فلحال کار نه دی کړی قدرمنو موجود ما په بالاکوټ کې فلم په سیټ باندې چې دغه فلم د شاهد فلم پروډکشن مشهور لاندې جوړیږي اختر دپاره به جوړیږي ځکه چې په دې فلم کې د پښتو د فلم انډسټري چې څومره سټار دی څومره کاست دی نو دا په دې کې موجود دی او په دې فلم باندې بجټ هم ډېر زیات بجټ دی ځکه چې څومره اداکاران پکې موجود دي په میوزیک باندې ډېر خرچه شوی دی او شاهد صاحب زما سره په سیټ باندې موجود دي سره د سلو خبرو السلام علیکم سر جی السلام علیکم څنګه حال دی طبیعت ته ښه دی سر جی د فلم په حوالې سره به څه وایې نو بس دا فلم خو انشاءالله ډېر ښه سټایل کې موږ رانیولی دی او کوشش هم دا چې یو بهترین فلم جوړ شي او یو منفرد فلم جوړ شي نو دې کهاني چې کومه ده دا هم ډېره چینج ده بیا دې کې چې کوم کردارونه دي کوم کرکټري دي دا هر لیول سره موږ کوشش کوو چې یو چینج فلم او مزیدار فلم جوړ کړو چې عوام یې خوښ کړي نو چې عوام یې خوښ کړي نو دا زموږ د ټولو ګټه ده خیره سره نو انشاءالله چې دا فلم به ډېر ښه فلم وي او دا به په اختر کې لګي په ارشد سینما کې انشاءالله د دې فلم نوم ته کنفرم شوی ګلانه کوم وګورو ټول خلکو تاسو ته وګورئ خو دې فلم نوم کې دی نه بس بیا هم ګډو دا نو زموږ خو ګوره فلم موږ مخکې خپل پیپر ورک کمپلیټ کوو نو یې نه پس بیا موږ چې کومه نامه نو هغه حساب سره موږ کهاني لیکو هغه حساب سره موږ خپل کار کوو نو د دې فلم نامه ده چرته خانې چرته فقیرې نو انشاءالله دا به زما په خیال چې ډېر زبردست د نوم نه پته لګي چې ډېر دغه فلم دی د خیره سره نو دا ښه فل ایکشن فلم دی ډرامیټک دی ښه زبردست کامیډي هم پکې شته یعنې میوزیک یې ډېر ښه زبردست ریکارډ کېږي لګیا دی نو هر لیول سره موږ دا سوچ کوو چې یو ښه بهترین فلم عوام دپاره پیش کړو او دا فلم تاسو به مکمل په بالاکوټ کې کمپلیټ کوئ او دا به ټوټل انشاءالله موږ دلته په دې بالاکوټ کې او ورسره داسې کاغان ناران او نور چې څومره مختلف علاقې دي او کوشش به کوو چې ښه نه ښه ځای کې شوټینګ وکړو دې فلم کې څوک تاسو سره کار کوي ما اورېدلي دي چې تقریبا د پښتو فلم انډسټري کې څومره اداکاران دي او دې کې تقریبا زه جهانگیر دی عمران خټک دی رحیم شهزاد دی محمد حسین دی چیمه صاحب دی او جینکۍ سدرنوزا یو دوه درې پکې نوي دي او نو تقریبا زموږ دا ټوټل چې څونه کاست دی نو ټول په دې فلم کې شته چې څومره زموږ د انډسټري اصف خان صاحب پکې دی زموږ لیډر سټار نو دا ټوټل تقریبا زموږ چې څونه کاست دی څونه زموږ اکټران دي ټول په دې فلم کې دي الله دې وکړي دا فلم کامیابي امین انشاءالله الله کوم چې تاسو مهنت کوئ کوم تاسو دغه کوي یقینا چې خامخا سیله به الله ورکړي انشاءالله بخیر ډیر مننه السلام علیکم